قرآن کې الله دنه د اثر چولې دیو جنا فتنونه د وتلو د پاره الله مونږ ته قرآن نازل کړی او دې قرآن سره مونږ تعلق ساتو الحمدلله څه زمانہ د سیوا چې دې قرآن سره چا تعلق نه لرل لفظي معنا بیان کوله او ویل به چې لفظي معنا هم څوک د قرآن سوار لس علوم به داګه د پاره حاصلې سوار لس علوم او که چا به لفظي معنا وکړه اکثر مولیان به پسې راپات سي د پاغي باندې فتوا به د کوپر ورکړه چې دا سړی کافر شوی دی د قرآن د آیات معنی وکړه اوس الحمدلله د قرآن د دعوت دون عام شو چې اوس زنانه هغه د قرآن تفسیرونه کوي سړی خو پرې ده زنانو په محلونو کې قرآن تفسیر او هغه زنانه سندونه وکي خپل شاګردانو ته لکه ما سره قرآن ولستلو ترجمه ما سره زده کړو پلان کې وکړو او دغه قرآن د دعوت اثر دی الحمدلله چې موږ په زبانو سینو توحید خلق التوجه توحید طرف تینو سنت طرف تینو دا د قرآن برکات دی قرآن دی وجه د قرآن طرف ته توجه پکار ده اوس شعبان او رمضان دا سیزن دی د قرآن هر ځای کې الحمدلله تفسیرونه شروع کی هغه له سړی وخت ورکی ډیر وخت سړی سي ډیر وخت ورکی لګي لګول وخت ورکی څه فائدہ دی والی ځکه قرآن کې هر ځای کې الله تسلی خي د سینا چې دا اول نه زده کړه تر اخره پورې کې زنجیر دی نه هر قسم مصیبت او آفت چې پتا باندې راغی هر آفت او مصیبت خفګان یا یو فتنه قرآن را کولاو که چې هر ځای دی را کولاو کو هر صورت دی را کولاو کو اقا آیاتونه او صورت بتا ته سکی ته برهنمای لا رب تدرخی ته به تسلی ده درکې دا نه چې په صورت کې تسلی ده په دې بل کې نه ده او په دې کې ده او په دې بل کې نه ده په دې ټولو کې تسلی ده قرآن کې الله دا کمال کوي واقعاتو کې بعضی راځي دې برتانیې کې یو تنو ترکی سړیو مسلمانو او خيارو پاک شدید يهودي دی راو داغه اولادو دې يهودي بچي براتلو دنه سودا کولا او سودا به چوکړن یو کیک به پټاو ځان سره خو په لیاس ساتو چې ماشوم دی بل ورځ سودا وکړو کیک پټنه کو د پیوازو کو هغه ماشوم دل تراشه دا خونن کیک پټنه کو هغه ځان څخه غبراو شو چې د خو د وخت لا لیدل ما اسنه مخکې ما باندې خبر پونځي هغه لیس پروا نشته هر وخت به ترازی مانه به کیک وړي سودا چې کله کوله زه کیک باخلي اخر د الک ځواني ته ورسېدو ځواني ته ورسېدو څه پریشانی به چراله د سیمینه پیدا شو دا مصیبت را باندې راغله دا خفګان را باندې راغله دا وته زر قران ځان څه ایغو هغه لغت کی ترجمه هغه به تر کولا کوی دی کی ګوره هغه ته تسلی دا غي نه ملاو شو ټول بل ورځ دا سړی مړ شو دکاندار مړ شو خو د خپل بچو ته وصیت کړو چې هغه پلان کې يهودي الګ کراغه هغه ته دا قران په هدیه کې ولور هغه به فکر نه چې دا قران دی دا شدید يهودي مسلمانانو سره خلاف بل ورځ هغه راغه ته پوښیو کو نه دی بچو ته له کومر شي هسپتال کې داخل کو به مړ شو سخت پسې خپه شو ویل چې هغه څخه یو کتاب او چې څه مصیبت په ما باندې راغی را تر کولاو به دی ته چې مونږ ته وصیت کړی دی په باره کې قران واغست ته پوښتنه ته کوی دا کوم کتاب دی دا دونه هر قسم مصیبتونه په قسمه حل دی هغه دا هغه قران دی چې د مسلمانانو باندې الله نازل کړي او په دې ایمان دی هغه خدای قران دی چې د موږ عداوت او دښمنی کو سړي څه فکر پیدا شو تحقیق کو الله توفیق د ایمان ولور او بیا دا سیو چې په خپل علاقه کې به ډېر غټ داعی دغه په وجه باندې ډېر خلک الله په اسلام کې داخل کړه د قران کې دنه هر صورت کې شفا ده شفا لک ساتو سکیری تسلی سړي ته ملایي سغ غم زده دي سغ غم زده قران کولاو کا او په سي توجه باندې تلاوت او کستاغم الله لري کوي ولی وجه دا محمد رسول الله ورو غم کیو او دا قران به الله پیغمبر ته تسلی لپاره نازل کته به کې تسلی وا دیو نه دی قران سره تعلق ساتو درسونه شروع کی دلته ان شاء الله اتوار د ورځ نه شروع کی نور ځونه کې شروع کی هغه ته سړی وخت لور کی او دا غن استفاده وکي الله دې زموږ د لپاره ذریعہ د هدایت وګرځي او زموږ د اوقات الله ستاسو په دین باندې منور کی
الله دې موږ تاسو د افکار او سوچونه دین طرف ته متوجي کړي دا د دنیا مصیبتونه او غمونه دې الله موږ نه لري کړي امن او امان هغه دې موږ کې راولي کور کې دې الله موږ تاسو اتفاقونه راولي محله کې دې ملک علاقو کې چې د الله عبادت خپ ازادي او په خوشحالي باندې وکړو او اخر خاتمه دې الله موږ په ایمان کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت دې الله موږ تاسو ته نصیب کړي چې د مرګ نه بعد موږ داږي سمرګري شو بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات